فمن ابتغى وراء ذلك نو چاچی طلب کو سوا د دینا ویل ټول بل لاره فاولئک هم العادون نو دا کسان دوی د حد نتیر وتونکی دي درې ملار چې لټي بدی کې هغه الکان او جنکیم داخلي چې کوم بخپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي ولید بالله او په دې مرز کې ډیر خلک اختری الا من رحمه ربي او د مهرباني د موبایل او د انټرنیټ او د دې شنو مهرباني ده مخکې چې ته جنې تصویر نو لیدلې مخکې چې د لغړ فلم نو لیدلې اوس به مخې نه راځي یو بده خباثت ته پروتي دغه د لاسه تقوام ختم شي د مخنه برکتوم ختم شي ذهن خو بیخ بنیادوزی او د ملا تیری مات شي ملا تیری د مات شي چې بچی به نه کیږي د خزیر ساتلو نه خزه به د خاوند شاوت پوره کولو نه ټولي جاخیو ته جوړ شي د دې قسمه کارونه ځان لري ساتل پکار دي بلکې د خپل کشرانو د خصفا خبره کول پکاري خصفا یره کشران دي خبيب او ته وی چې کوم ورځ د جون بالکل تباشو به ته بیان کیه خبره کنه اوس بینول وته خدي ته سوې د حیا خبره د پټه به وساتونو په کوم ورځ چې درم لا تیر مات شي به ته وی چې تا دا کار غلط کړو دي څه بنو کول پکار د اوس نو ته بیانول پکار دي خصفا الفاظو کې زره در کعبه پر رب قسم خورم د الله په کور کې ناسم ګره والله لازم چې زمنګ د ځوانانو بیخ بنیاد وته به کار سره ګره خو مضبوط قسم په خورم کغه لکان دی او کغه جنہ کوي دي او دا نه چې صرف په بی دین راګر شي چې کوم بګزان د دیندار وي دوی کې بګم دي ششتي چې راګر دي په دې مرز کې جنکو ته سورم ته کته فحاشی ته کته ولیاذ بالله نتیجه دغه شرم نتیجه دغه ذلت نتیجه دغه بیمانی نتیجه دغه ځواني خرابېده نتیجه دغه خزاني شي ساتله نتیجه دغه دنیا او آخرت تبا نو څه فائدہ شو نن سبا خبرې وکړو نن سبا اکثر د نیو لکان چې ودونه کوي کورونه نه برابرۍ نو د کورونو د نه برابرۍ دوه ډېری وجې چې ما د موضوع نه ده خو پای کې اوسو وجې د ذکر کوم یو وجه کور په دینه برابرۍ کې ځکه چې دی الکتور عمرله په انټرنیټ کې خپل جنکی کتري و چې دا کوم جنې غریب رااله نو ده دومره خوري نه سمره چې دا کتري دي بل دا چې کوم جنکی کتري دي دا غوي دغه کار دی په مخه میک اپ په مخه دمتوب ځان دې لپاره تیار ساتي لازم به فرق په هغه جنې کې او بدی کې نه بده اوس سره ونه لګي دا ول شپې چې ولې دوی مړه داسې جنې دي مونږ چې په انټرنیټو کې ګورو دا خو دې جنې کې خو نه بل شي نو دغه شان دې جنې هم دې الک سره نه لګي ځکه چې هغه د انډیا هیروګانو د انګريزانو هغه هیروګانی کتلې دا چې ویني داسې شي دی ور هغه لکان خو هغه دي څومره خوري لکان یو غټه وجدا شو دوی موجه چې کور نشي جوړې دي الک جنسي طاقت ختم شوی د دې خباثت تراسه د دې کورونو د خرابېدو یو وجدا ده نه د دوه وجه اهمي ما ذکر کړي چې دې د لاسه کورونه خرابې خبره برانه وګدي شي خو په خپل لاس سره شهوت پوره کول دا د ګناه کار دی او د زنا خور ده د زنا خور ده